أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها مخکې کې الله پاک یو واقعه ذکر کړه. نبی علیه السلام ته خطاب و، آیا تا نه دي لیدلي تا ته د هغې واقعې خبر نه دی راغلی؟ دا هم یو دویمه واقعه ده او دا هم په هغې باندې عطف ده. دلته هم نبی علیه السلام مخاطب دی چې آیا تا نه دي لیدلي، یعنې هغه کس چې هغه تیر شو په یو ښار باندې، په یو بستۍ باندې، وهي خاویة على عروشها، او ښار چې و هغه راغورځېدلی پروت و على عروشها، په خپلو چتونو باندې. دې کې د یو ښار تذکره ده. دا یو ډېر مرکزي ښار و، بنیادي یعنې ډېر آباد ښار و، او دا کم کس چې دی دا عزیر علیه السلام و. نوم دلته نشته. عزیر علیه السلام چې و په دې ښار تېر شوی دا یو ډېر آباد ښار و، او تفسیر ذخیرة الجنان کې لیکلي چې عزیر علیه السلام دا ښار مخکې لیدلی و، یعنې په هغې وخت کې دا خو اوس خراب شوی او ویران شوی و، لیکن په کوم وخت کې چې دا آباد و نو عزیر علیه السلام دا ښار لیدلی و چې دا یو ډېر آباد ښار و. نو عزیر علیه السلام په داسې وخت کې تېر شو په دې باندې چې دا بلکل چې دی ویران شوی و، یعنې دا په دې چتونو باندې پروت و. د قرآن مجید یعنې دا داسې شوی و چې د دې چتونه اول راغورځېدلي وو له پاسه پې دیوال نه، یعنې بلکل الټه شوی و، په پاستر شوی و، لکه چت لاندې تللی او دیوال نه پې له پاسه راغلی. او دا چې و دا بخت نصر بادشاه، موږ پرون ویلو چې څلور بادشاهانو چې دی هغه په ټوله دنیا حکومت کړی، په هغې کې یو بخت نصر و، مجوسي و. مجوسي دا چې د اور عبادت پرې کوو، نو دا هم په ټوله دنیا حکومت کړی. دا ښار د په دې کې ډېر قتل و قتال او د دې خلک باشندګان ټول یې مړه کړي وو، او خلک خو پرېږده بیا هغه آبادیان یې ولا هم نه وي پرېښودي، هغه آبادیان یې ولا هم ټولې خرابې کړې. خلاصه دا چې دا ښار یې بلکل ویران کړی و، دې بخت نصر دومره ظلم پرې کړی. او په دې کې د تورات چې دی 40,000 هغه علما چې هغه تورات حافظان وو، یعنې 40,000 د تورات علما او حافظان چې دی هغې پکې هم سره شهیدان کړي وو. ډېر لوی قتل و قتال دی بخت نصر کړی. او د هغې وجه دغه وه چې دی پخپله مجوسي و، نو تورات کې خو د الله پاک احکامات ول، د دغې وجې دا ټول هر څه ختم کړي وو. د عزیر علیه السلام په دې باندې تېر شو په دغه وخت کې چې بخت نصر تباه کړی و دا ښار. نو دا خو یقین و د دې عزیر علیه السلام چې دا خلک چې دی دا چې کوم مړه دی د بادیانو لاندې دی یا دا څومره دا به الله پاک ژوندي کوي، په دې خو یقین و. لیکن دلته یې په زړه کې هېڅ یو عجیبه دی تعجب په دې ولګی چې هر څه یې کتل نو داسې ډېر ګډوډ به پراته و، دا ښار ټول په باستر پروت و. د عزیر علیه السلام په دې زړه کې د تعجب راغی چې دا به الله پاک څنګه ژوندي کوي، یا دا چې دا به الله پاک په څه کیفیت ژوندي کوي. ځکه چې د الله پاک د ژوندي کولو مختلف صورتونه کېدای شي چې په یوه طریقه ژوندي کوي، په بله طریقه ژوندي کوي. نو بس په زړه کې یو تعجب راغی چې قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چې الله پاک به دا څرنګه ژوندي کوي د دې ښار د مړه کېدو نه بعد. دا خو بلکل ویران دی، خلک ګډوډ شوی دی، پته نه لګي چې آبادیانو لاندې څه پراته دي وغیره. دا به څنګه ژوندي کېږي د قیامت په ورځ باندې. الله پاک چې عزیر علیه السلام ته خو الله پاک عزیر علیه السلام چې دی فاماته الله 100 عام ثم بعثه، عزیر علیه السلام الله پاک مړ کړو، مرګ یې ونه راوستو، 100 کاله یې مړ کړو. او دا د په دې کیفیت کې دا ښار لیدلی و چې د عزیر علیه السلام په دغه وخت کې چې دی په دې خپله ښار باندې سور و، او په د خوراک چې د خپل ښار نه وتی په دې ښار باندې تېرېدو، په ښار باندې سور او د خوراک ورسره انجر ورسره انځر او لکوټې د میوو جوس ورسره، یعنې نبیذ ورته ویلی کېږي د میوو جوسو ته. نو دا 2 خوراکونه ورسره وو. نو چې په دغې کیفیت کې چې دی د دا کیفیت ورته راغی، حیرانتیا ورته راغله چې دا به د الله پاک څنګه ژوندي کوي. نو الله پاک درته ښودله 100 کاله یې دله مرګ راوستو، ثم بعثه، بیا یې ژوندی کړو د عزیر علیه السلام. بیا د الله پاک تپوس قال کم لبثت، څومره وخت په دې ځای پاتې شوې، یعنې تا چې په دې ځای باندې ایثار شوې څومره وخت ایثار شوې. قال لبثت یوما او بعض یوم، عزیر علیه السلام الله پاک ته وفرمایل زه یوه ورځ یا د یوې ورځې نه لږ، مراد دې یوه ورځ یا یوې ورځې نه لږ نه دی، لږ وخت یې مراد دی. ځکه دا هغه شته ورځې د ورځې بعضې سبا کې زه چې دی دلته پاتې شوی یم، او که دا هغه ورځ تېره شي چې یوه ورځ پوره پاتې شوی یم. نو قال بل لبثت 100 عام، الله پاک ورته وفرمایل ته خو 100 کاله چې دی په دې ځای باندې تېر شوي، یعنې په تا باندې دلته 100 کاله تېر شول. او مخکې ته ورته الله پاک فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنه،
ته د خپل خوراک ته وګوره او د خپل څښاک ته یعنې د اوبو ته لم یتسنه چې دا نه دي خراب شي. دلته د الله پاک بله نښه ښیي. ګوره دلته د مخې ته د خر دغه را روان دی. خر چې دی دا یو مضبوط شی دی او ساه لرونکی شی دی، خوراک کولی شي، ګرځېدی راګرځېدی شي، نو ډېر وخت ژوندی پاتې کېدی شي. او د سره خوراک و انځر، او انځر دا په میوو کې ډېر کمزوری شیز دی، انتهایي زر خرابېږي. او جوس ورسره و نو دا جوس چې و د میوو جوس دا هم زر خرابېږي. دلته د الله پاک یو بله نښه هم ښیي چې د خپل خوراک او د څښاک ته وګوره، یعنې د خپل انجر چې درسره دي او دغه لږ جوس چې درسره دي ته وګوره، دا سره خراب شوي دي، یعنې بین کړی نه خراب شي. حالانکې پکار ده چې دا ډېر زر خراب شوی، 100 کاله په دې تېر شول. او خر چې دی دا یو مضبوط شی دی او ساه لرونکی شی دی، ګرځېدی راګرځېدی خپل خوراک کېږي، دی زر نه خرابېږي. الله پاک ورته دلته بله نښه وښوه، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنه. خپل خوراک او د اوبو ته وګوره، بلکل چې دی دا د سره خراب شي په خپل کیفیت باندې څنګه چې و. وانظر الی حمارک، او خپل خر ته وګوره، او خر چې و دی مړ شوی و، بلکې داسې خاورې شوی و او هغه هډوکي چې دی هغه خواره واره پراته و، یعنې بلکل ختم شوی و خر. وانظر الی حمارک، خپل خر ته وګوره دا ختم شوی دی. او دا ولې د الله پاک دا مرګ دله راوستو؟ ولنجعلک آیة للناس، د دې لپاره چې الله پاک یعنې موږ وګرځو تا لره نښه دپاره د خلکو. یعنې تا له چې دا دومره مرګ راوستو، دا خو یقین کوو د الله پاک په دې بیا چې الله پاک به ژوندي کول کوي به دوباره، لیکن یو تعجب ورته راغلی و. بیا الله پاک دله دا مرګ راوستو او دا کیفیت بیا یې راپورته کړو. دا ولې؟ آیة للناس، دپاره د دې چې تا وګرځو موږ نښه د خلکو، دپاره د هدایتو. الله پاک په موقع سره په هره زمانه کې چې دی یا د پیغمبرانو په لاس باندې معجزو په طور یا په هره زمانه کې بعض واقعیت چې دی الله پاک ظاهر کړي، او د دې لپاره چې خلک د هدایت ونیسي چې واقعي چې دا بعث بعد الموت، یعنې چې دی واپس چې دی په قیامت کې به انسانان واپس پورته کولی کېږي او دوباره زندګي شته. اوس الله پاک په هر وخت کې دا واقعیت کولی شي، دې وخت کې هم کولی شي، الله پاک قادر دی، لیکن په هر وخت کې نه دي کړي، بعض موقعو کې کړي دي دپاره د نظیر، یعنې چې خلک صرف دومره پوه شي چې او یعنې یو کیفیت به کېږي. اوس که په هر وخت کې کېږي بیا به امتحان باطل شي، ځکه چې انسان چې دنیا ته رالېږلی شي دا خو دپاره د امتحان دی. نو که اوس په هر وخت کې داسې واقعي ظاهرېږي، خو بیا په غیب علم نه شو، بیا امتحان په معنا ختمه شوه، بیا به خلک چې دی واقعي په الله پاک په ټول خلک ایمان نه وړي، ځکه چې په دې وخت کې داسې واقعیت وشي. خو ظاهره خبره ده دې زمانې ټول خلک به په هغه وایي چې بلکل یار دا هر څه دغه دي، نو دا خو د غیب ایمان دی. نو خیر بعض موقعو کې چې دی الله پاک داسې ظاهر کړي لپاره د هدایت د خلکو چې الله پاک خلک چې دی د الله پاک طرف ته لاړ شي، او په دې کې الله پاک حکمتونه یې په بعضو موقعو کې نو د ده مرګ چې دی په دې طریقې سره چې دی هغه واقع شوی. وانظر الی العظام کیف ننشزها، الله پاک ورته فرمایي چې اوس دې هډوکو ته وګوره، یعنې دا هډوکي څه خواره واره پراته دي، کیف ننشزها، چې دې لره موږ څه کوو، څنګه راپورته کوو، یعنې دې لره موږ څنګه چې دی راجمع کوو او بیا به دې هغه ډانچه جوړوو، د دې کیفیت ته اوس ګوره، ستا د مخې دا هر څه کوو. ثم نکسوها لحمه، او بیا په دې باندې موږ څنګه غوښه چې دی اغوسته وته، یعنې اول دا خواره واره هډوکي دا به راغونډ شي د الله پاک په حکم سره، ته یې سې کوه چې مرګ چې دی واپس چې دی په دې خار باندې تا ته تعجب راغلی، نو الله پاک به دا چې دی دا رنګ پورته کوي. نو دا هډوکي چې دی د دې ډانچه جوړه شوه، یو د الله پاک غوښه هم واچوله، دې پکې سا هم واچوو، په دغې موقع باندې چې دی دا هر څه وشول، خر واپس ژوندی شو. فلما تبین له، پس کله چې واضح شو د وزیر علیه السلام دپاره دا حال، دا حالت یې ولیدو چې دا خو واقعي ده خو تعجب شوی ولګوټې. نو قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، بې اختیاره بس تخلي د اواز ووتو چې بېشکه ما ته معلومه ده، ما ته علم دی په دې خبره، ان الله على كل شيء قدير، چې الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. نو د الله پاک قدرت هر شي ته وسیع دی، په هر شي باندې قدرت دی. نو دا هم د الله پاک په قدرت کې دي چې دا خار به هم دغه شان چې په څه طریقې ژوندی کوي، څرنګه چې دا خر ژوندی کړو، نو دا دې بیا بې اختیاره ده ووته. خو دا خبره یاد ساتئ چې د عزیر علیه السلام دا وګورئ تردد نه و ځکه چې پیغمبر و، په پیغمبر کې شک نه شي کېدی، خو داسې یو تعجب ورته راغلی چې د دې کیفیت په د اوچتېدو څنګه، نو الله پاک چې دی په طور نښه په طور دپاره د خلکو چې دی دغه کیفیت ورته وښوو چې وګوره دې هر څه ته. فرمایي چې دا عزیر علیه السلام چې و دی چې کله راپورته شو او واپس چې دی الله پاک ورله زندګي ورکړه، دی چې کله خپل ښار ته لاړو، دا خو دی په دې ښار باندې تېرېدو، وایي دی چې کله خپل ښار ته لاړو 100 کاله خو دلته تېر شي و که نه، دی چې لاړو نو دا اوس هغه هلته دا خپل ښار ته چې ورسېدو، نو دا ښار کیفیت مکمل بدل شوی و، هغه هر څه بدل شوي ځکه چې 100 کاله په منځ کې ورته په دې کې به څومره آبادیانې شوي. نو دا هلته یو بوډۍ وه چې دی په کوم وخت وتو، نو هغه بوډۍ په هغه وخت کې د هغې ځواني وه، نو چې دی هغه بوډۍ له ورغی، نو د هغه بوډۍ دومره بوډۍ شوي وه چې د هغې سترګې کار پرېښودی و، یعنې ړنده شوي وه، نظر یې ختم شوی و، زنګونان چې دی دا خراب شوي و، یعنې بیخي پرته وه، ګرځېدی نه شوه،
انتهایی ضعف ته رسېدلې وه. نو دې بوډۍ نه چې دی دې عزیر علیه السلام تپوس وکړو اين بیت عزیر، چې د عزیر هغه کور کوم ځای دی دلته؟ نو دې بوډۍ ورته وایي ته څوک یې؟ نو ده ورته وایي عزیر علیه السلام ورته وایي زه عزیر علیه السلام یم. نو هغه ورته وایي عزیر علیه السلام دلته په دې وخت کې څه کوي؟ عزیر علیه السلام خو به چېرته پخوا وفات شوی، ځکه چې منځ کې ډېره واقعې مدت تېر شوی دی. عزیر علیه السلام خو مړ شوی، دا ته څه وایې چې ته عزیر یم؟ نو بیا ورته به طور امتحان یا به طور چې که ته عزیر علیه السلام یې نو دا خو دعا الله پاک قبلوله، نو باید دعا وکړه چې زما الله پاک دا سترګې ښې کړي، نو زه به تا هم وینم او د هر څه به هم وینم، او دا دعا وکړه چې الله پاک زما د زنګونان او دا خپې ښې کړي چې زه پاڅم. عزیر علیه السلام ورته دعا وکړه. د دغې بوډۍ چې دی هغه سترګې هم ښې شوې او زنګونان هر څه یې ښه شول، پاڅېده. نو دې بوډۍ چې دی د عزیر علیه السلام روان کړو خپل کور ته یې بو. نو دلته د عزیر علیه السلام دا کور چې و په هغه وخت کې چې دی وتو له دې علاقې نه، نو د دا کور په داسې یو طرف کې واقع و، یعنې په یو د کلي په یو سایډ کې واقع و، یعنې آبادیان یې کمې، د دا کور په یو کناره راتلو، په یو غاړه راتلو. او اوس خو 100 کاله وتې نو آبادیان یې ډېرې زیاتې سیوا شوي وي. نو د عزیر علیه السلام دا کور چې دی دا په منځ کې پاتې شوی، یعنې اخوا دېخوا ته آبادیان یې شوي وي. نو عزیر علیه السلام ته بوډۍ ورته وایي دا ستا کور دی. نو چې کله عزیر علیه السلام دې کور ته داخل شو نو په دې وخت کې خو ډېر مدت وتی و، د دې عزیر علیه السلام یو زوی صرف ژوندی پاتې و او د هغه په دغه وخت کې 118 کال عمر و، او نوسي او بیا کړوسي وغیره ټول بوډاګان شوي، یعنې ټول عمرونو ته رسېدلي وو. نو چې دی کله داخلېدو نو یا زوی او یا نوسو دې ورته وایي چې څه کوې بابا، دلته زموږ دې کور ته ولې راځې، دلته څه کوې؟ نو هغه ورته وایي دا زما کور دی. هغه وایي ستا کور دلته څه کوې، ستا کور ونشته. نو بیا عزیر علیه السلام بوډۍ ورته وایي زوی هم ولاړو یا نوسي هم ولاړو. نو دې بوډۍ ورته وایي دا ستا پلار دی او نوسو ته وایي دا ستاسو نیکه دی. وایي نو بیا دې زوی وایي مونږ ته د عزیر علیه السلام یو 2 نښې ماته یادې دي، که دا واقعي زما پلار یا عزیر علیه السلام نو د هغه 2 نښې ماته یادې دي. یوه نښه ده چې د هغه د دواړو اوږو په دې منځ کې چې دی د سپومۍ په شانتې داسې یو نشان و، او دویمه نښه ده چې د عزیر علیه السلام چې و دی د تورات حافظ و، یعنې دلته خو د تورات په یادو باندې یاد و. نو چې اولې چې دی اول هغه د هغه جامې چوتې کړې، نو د عزیر علیه السلام په د اوږو په منځ کې واقعي د هغه سپومۍ هغه نشان چې دی هغه پروت و. بیا دویمه نښه دا وه چې د تورات حافظ و، نو دلته چې دی تورات راوړو نو عزیر علیه السلام پوره تورات وي، نو بس بیا دې یقین وکړو چې دا زموږ پلار دی. نو خلاصه دا وه، دا خو پکې د ضمن کې دا بله واقعه شوه. نو دې کې وخت دومره وتی و چې عزیر علیه السلام ته بیا هغه د خپلو بچو او نوسو نه وپېژندو. نو په دې کې د الله پاک د طرف نه دلیل شو په دې باندې چې بعث بعد الموت، یعنې د مرګ نه بعد چې دی واپس چې دی زندګي شته. او د دغې وجې د دې معجزو د وجې د عزیر علیه السلام دا معجزې وې که نه، دا 100 کاله وفات کېدل، بیا را ژوندي کېدل، بیا د خر ژوندی کېدل او د خوراک نه څښاک کېدل، دا ټول د عزیر علیه السلام معجزې وې. د دې وجې چې دی یهود چې دی عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی وایي. 10مه سپاره کې به راشي وقالت اليهود عزیر ابن الله، چې دا یهودیان وایي دا عزیر چې دی نعوذ بالله د الله پاک سره زوی دی. دا خو د الله پاک معجزې وې، د الله پاک د طرفه وي، لیکن هغه وایي دا د الله پاک زوی دی. په دې وجه باندې په دې معجزو د وجې نو په دې کې دلیل چې دی الله پاک درته وښوه چې واقعي چې دی واپس چې دی ژوندي کېدی شته. ترجمې ته وایي او کالذي یا تا نه ده لیدلی هغه کسو مر علی قریة چې تېر شو په یو ښار باندې وهي خاویة او ښار را پرېوتلی و علی عروشها په خپلو چتونو باندې قال ویده انا یحیی څرنګې به ژوندی کوي هذه دې ښار لره الله پاک بعد موتها وروسته د دې ښار د مړه کېدو نه فاماته الله پس مړ کو ده لره الله پاک 100 عام 100 کاله ثم بعثه بیا یې راپورته کو قال وی فرمایل الله پاک کم لبثت څومره وخت ایثار شوې قال دوی لبثت زه ایثار شوم یوما یوه ورځ او بعض یوم یا د ورځې څه حصه قال
الله پاک ورته وفرمایل بل لبثت بلکې ته ایثار شوې 100 عام سل کاله فانظر وګوره الى طعامك خپل خوراک ته وشرابك او خپل اسکاک ته لم يتسنه چې نه دي خراب شي وانظر او وګوره الى حمارك خپل خر ته ولنجعلك او د دې لپاره چې مونږ وګرځو تعالی را آیتا نخا للناس لپاره د خلکو وانظر او ګوره الى العظام هډوکو ته کیف ننشزها څرنګې مونږ دې لره راپورته کوو ثم نکسوها بیا مونږ اغوستو دې ته لحما غوښه فلما تبین له بس هر کله چې واضح شو دا حال د عزیر علیه السلام دپاره قال ویوی اعلم ما ته علم دی ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی صدق